مقاومت پسې راغلی وو خو مقاومتګران نشته مونږ په غرونو کې دوی لکه ګیدر ځانونه پټکړي په غرونو دوی پسې مونږ ګرځو هر ځای دې پیدا کوو یا د دې په سر باندې دوی منافقین دي د اسلام دښمنان دي مونږ الحمدلله د اسلام په خاطر او د شریعت اسلام شریعت محمدي د تطبیق په خاطر مونږ دوی سره جهاد کوو او دوی پسې ګرځو که چیرې دوی پیدا وکړو دغه منافقین او دغه د اسلام دښمنانو د دوی په سر ووهو ځکه چې دوی مسلمانان نه دي څنګه مسلمانان دي د اسلامي نظام پر ضد څوک چې بې ځایه ځان غږ جګوي او بې ځایه حرکت کوي بغاوت کوي هغوی منافق دي بې دینه دي او د اسلام دښمنان دي موږ انشاءالله دوی نابود کوو او دوی دومره قد او توان نه لري چې زموږ په مقابل کې استادګي وکړي او ودرېږي انشاءالله دوی له منځه وځو السلام علیکم